د لوی الله په نامه. ګرانو ماشومانو، السلام علیکم. نن می تاسو ته یو ښکلې کیسه راوړې ده. د دغې کیسې نوم ده زه څه شی یم. د دغې کیسې لیکوال ریمنون او محمد بشیر غفارزی د درخت دانش کتابتون ته په پښتو ژباړلې ده. ښه نو، اوس به څو اصلي کیسې ته. ته ویلی شې چې زه څه شی یم؟ زه ستا مخ پاکوم. زه ستا لاسونه او بدن وینځم. زه ستا کالي پاکوم. کله چې ته ستړی اوسې او ګرمي احساس کړې، ما ته اړتیا لرې. کله چې ته تږی یې، زه تا سره مرسته کوم او په لمر کې له لوبو کولو وروسته ته ما ته اړتیا لرې. کله کله ستا زما په خاطر ساړه کیږي. زه شیانو ته لامبو ورکوم او زه تا ته لامبو درکوم. زه له ګلانو او نباتاتو سره مرسته کوم چې وده وکړي. کله کله ته زما سره لوبې کوې. ته تل ما ته اړتیا لرې. زما څخه پرته به مځکه وچه وي. زما څخه پرته به ګلان او نباتات مړه وي او وچ شي. زه څه شی یم؟ زه اوبه یم. پای. موږ د درخت دانش په کتابتون کې ډېره په زړه پورې کتابونه او کیسې لرو. تاسې کولی شئ د www.ddl.af ته ولاړ شئ او داسې ښکلې کیسې هلته ولولئ، واورئ او ډاونلوډ کړئ. تر بله ورځ او یوه بلې ښکلې کیسه. خدای په امان.